حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی کم انسان چې د ودکیدو نه مخکې دا دعا وی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه آسان دعا ده بالکل آسانه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی دا دعا چې چا د ودکیدو نه مخکې وویل کنه الله تبارک وتعالی به د تمام ګناونه معاف کی اگر چې د سمندر د زګم نیولی نه وي د سمندر د زګم نه د ګناونه دی الله تبارک وتعالی به ورله هغه ګناونه سکی معاف کی یو دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د ګناونه کو د تمام دنیا د ونو د پانوم نیولی نه وي الله به ورله معاف کی د دنیا کې څومره ونی دي او دې کې چې څومره فانی دي فانی د یو انسان ګناونه د دې په مقدار شي حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی به ورله دا هم سکی معاف کی دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د ګناونه کو د دنیا د ورځو موافق وي الله تبارک وتعالی به ورله دا معاف کی دنیا د کله نه آباد شوی ده کله به ختميږي کله به قیامت راځي څومره ورځې دي چاته مقدار معلوم دی نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کوئی د دې انسان ګناونه د دنیا د ورځو عمر شي بیا به ورته هم د الله تبارک وتعالی معاف کی او سلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو زیات کو ریګستان چای کی شګ ډېری زیات وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کو د ګناونه د دغه ریګستان کې چې څومره شګ دي او پاغه کې څومره دانی دي داغی شکو چې څومره ذرات دي کو د دې انسان ګناونه داغي موافق شوم بورله الله تبارک وتعالی دا معاف کی ګوره څومره اسانه وظیفه ده استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه الله